قسم دی په تور یعنی غره او په یو داسې پرانستی کتاب باندې چې په نری جلد کې لیکل شوی دی او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په څپان د سمندر باندې چې ستا د پروردګار عذاب ارومرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو راوړېدو خوځېږي او غرونه په چټک تګ سره روان شي. تباهي ده په هغه ورځ د هغو دروغجن ګڼونکو لپاره چې نن د لوبې په ډول په خپلو دلیلونو جوړونو کې اخته شوي دي. په کومه ورځ چې به دوی په ټیلو ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي، په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا همغه اور دی چې تاسې ورته د دروغو نسبت کوو. اوس وښیئ دا کوډې دي او که تاسې بینایي له لاسه ورکړې ده. زی اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځئ. که تاسې صبر وکړئ او که یې ونه کړئ ستاسو لپاره یو شانته ده. تاسې ته همغسې جزا درکول کیږي لکه چې تاسې عمل کوو.